خو دومره ویلی سم کوم مجلس چې د هرات ولایت په سطحه جوړ ده چې صرف هغه خدمات چې سوي دي او یا کیږي د هغوی بیانول په ساعتونو وخت اخلي او په مجلس کې دا خبر هم کیږي چې که ټول بیانوو دا مجلس به اوږد سي نو تاسې څه فکر کوئ عمل به یې څومره وي د هرات ولایت ولس داسې د افغانستان یو مهم ولایت ده 15 میلیونه آبادي لري 19 ولسوالۍ لري او د افغانستان داسې یو غیور او مجاهد ولس ده چې موږ تاسې په تاریخ کې پیژنو او نور تاریخونه پرېږده دا یو تاریخ به تاسې ته هم یاد شي په یو ورځې 40,000 شهیدان د الله په لار کې ورکړل او داسې دوی کومې قهرمانۍ کړي دي هغه د نور افغانستان په څېر له هیچا نه پټې نه دي داسې اوس د هرات ولایت لپاره د افغانستان اسلامي امارت کوم خدمتونه وړاندې کړي دي او بالخصوص امارتي شرکتونو او د برېښنا عمومي ریاست کوم خدمت کړی ده او کوي دا د دې څرګندونه کوي چې د افغانستان اسلامي امارت په همهغه هوډ باندې په کوم هوډ باندې چې دوی سرونه قرباني کول د اسلام د نفاذ لپاره د اعلای کلمت الله لپاره په همهغه هوډ اوس هم ولاړ ده اوس که د وطن د آبادي لپاره بیا هم کله چې دښمن راغلی و د هغوی د ایستلو لپاره سرونه پکار وو سرونه یې ورکړل قربانۍ یې ورکړلې خلک هم شهیدان سول معیوبه سول په تیر مقاومت بالخصوص د جمهوریت یا د امریکایانو په مقابل کې او تر هغه مخته د جهاد په کلونو کې موږ ویلی شو چې تر 1.5 میلیون پورې موږ قرباني یا زیاته موږ قرباني ورکړې ده